دي خدای درته وایي ته به حجاب وکړه که نه ستا د لاس چې کوم دا چینل ګوري کوم څوک دا خبره نه ګوري هغه دي ټول په علیاذ بالله د زنا اخته کړي دغه اوس په دې کې مجرم منامت یم کړه لهذا عزیزان دا یوه خبره واورئ چې افسوس حالت خو درته دی چې زموږ د مسلمان معاشرې رجحان هم د دې په خوا خبره داسې خرابه که دلایل سره وایي هم یې دې وایي که پر سر درېږي هم یې دې درېږي که شکایت تر هغه ځایه وړي هم یې دې وړي خبره دلته خرابه چې په موږ کې دومره کار وکړي بجای د دې چې زما ورور زما ملاتړ وکړي زما ورور زما پر خلاف د کفر ملاتړ ته تیار د الله د رسول صلی الله علیه وسلم او د خدای جل جلاله د سپېڅلي قانون ماتولو ته تیار لهذا په کار دا ده چې موږ خپله مسلمانان ټول د دې شي سره ولد دا شی باید موږ ستاسو په فکر کې وي چې دا زموږ د وسایل خو دې د نعمت خو نه دی زموږ دپاره د عذاب یو ذریعه جوړه کړې ده څومره نن سبا چې کومې ذرایع استعمالېږي د ټلیفون نه راواخله په دې کې چې دننه کومې خرابیانې شته او ټول هغه ځوانانو په جیب کې دي چې اوس استعمالېږي زه دې ځوانانو ته وایم زه دا نه وایم بدګماني پرې چا نه کوم چې ټول په دې اخته دي په دې جیب کې چې تا د ټلیفون په لک روپۍ په 50,000 په 50,000 راځي وایي ته څه شي پکې کوې معلومه خبر دی په فیسبوک پکې کوې پوه یا به د یوټیوب ویډیوګانې پکې ګورې او یا به د دې لارې خپل موبایل ته ویډیو ډاونلوډ کوې بیا به هغه ته ناستې ته خپل مېرمن مې دواړه ګورې نو په خپلو پیسو باندې د الله تبارک وتعالی قهر او غضب رانیوي او کور ته دې راوړي په خپلو پیسو باندې ځان په ګناه باندې دا زموږ د نوي نسل غټه زیان زما نوی نسل باوجود د دې چې د یو ساینسپوه جوړ شي زما یو نوی نسل چې د یو غټ ډاکټر ځینې جوړ شي زما یو نوی نسل چې هغه څخه د معاشرې یو داسې خادم کس جوړ شي چې معاشره پر ده ولاړي هغه یې نن په دې شي اخته کړله چې هغه اول لواري چې کله پر بلوغ باندې رسېږي پلار سره د ټلیفون پوښتنه دا بعض پلاران هم ډېر بې وفا دي د خپلو اولادو سره دې ته وفا نه وایي چې اولاد ته ټلیفون په لاس ورکړي هغه ګیمونه پکې کوي ما په خپله سترګې کې زموږ په دغه د بولدک په معاشره کې لیدلي چې یو کس خپل بچی اراموي ټلیفون په لاس ورکوي وخت د وخت ته سوچ وکړه دغه ټلیفون خو زهر قاتل دی دا رقم دی لکه تا ته چې یو څوک په کیک کې زهر ده په ظاهر خوند کې چې ژر وخوړل شي لیکن په باطن کې ستا د مرګ یو غټه وسیله د خلکو جوړه کړه ته چې خپل بچي ته ټلیفون ورکوې دا بچی سبا قرآن په لاس کې نیسي دا بچی سبا نوراني قاعده په لاس کې نیسي دا بچی سبا ستا څخه ځان جلا کولی شي مدرسې ته تللی شي مکتب ته تللی شي تعلیم کولی شي دا د معاشرې بیا خادم جوړولی شي خود چې بیا رازبان شي د ده په لاس کې به غټ موبایلان وي بیا به یې شکل کې داسې جوړ کړی وي پیکان بې اړولي پیټ جامې به غټ پرتوګ به یې جوړ کړی لنډغر به په ګلیانو کې ګرځي او راګرځي د بل ښځو ته به ګوري د بل ناموس عزت ته بې اړولي ستا بچی تا د دغه لاس څه پوښتنه کړې اس ګر کو آگ لګ گئی ګر کې چراغ سي دې کور ته دې بچي ته چې اور ولګېږي بابا ستا د خپل جیبه ورنسي ستا د خپل لاسه ولګېږي نو اول شی په دې کې چې کوم دی غټ اثر د دې ویډیوګانو غټ اثر د دې ټلیفونو ده خاص کر په نن دور کې دا دی چې د زموږ د نوي نسل تباهي تاسو وګورئ یو برطانیې ورځپاڼې دا یو خبر نشر کړی و چې په برطانیې کې یو 10 کلن ځوان بل 10 کلن ځوان د دوو ملګرو په کومک باندې اغوا چې کې هلته په چړو ولې زړی راوکړي بیا یې وغورځول کله چې دا کوچنی ونیول شو بیا درته و چې دا ولې ډول دا ما په پلانکي فلم کې کتلي وو ما ورته وویل دا رشته دا رقم کې کېږي که نه کار ما وکړي ستا په کور کې چې ته خپل بچي ته فلم ښکاره کړي ته یې ویډیو غزل ښکاره کړي چې هلته نجلۍ غورځي ډانس کې یا دنګ کې ستا بچی په ځای کې دا خوند دا کېښول شو دا اول د وار ذهن دا رقم دی لکه اصفا لوحه بورډ چې هر شی په راکش کې هغه پکې کې نیسي ستا د بچي په ذهن کې دا کښېنسي چې دا ښځه رقصول دا مې په معاشره کې یو ښه کار بابا افرین دا د اول تربیت یې ورکړي بیا تا ګیم ورته راوستې په ګیم کې هغه ټکان کې کله چې ستا په کور کې ستا اسلحه دته په لاس ورشي خود به ستا پر بل بچي باندې وارې کړي یا به څه تاسو دا زموږ په بولده کې بل پروش کال دا پېښه نه وه چې د یو مدرسې هلک بل کوچني په توپنچه وویستې مړ دا بولده کې دا پېښه دا د کومې خوا وه کوچنی چا په توپنچه پوه په دغه ګیمونه ورباندې کوه دغه پایپچې ورته راوړه اخته یې کړه یار دا ډېر راته ژاړي ډېر بدې کړي په دې اخته کړم بس ښه ځان یې بېغمه کړي بیا نو په بسپېژلې سې ژاړي وایي دا ځینې په بده راته اوښته اوس هم سم نه دی اوښته هغه وخت به سم اوښتې وي چې تېره چپه کړې وي او پر تا یې لرګیان اچولي وي بدن څو اندامونه در مات کړي وي بیا دې پر بده اوښته اوس خو نه دی اوښته دا چا واړوي دا تربیه چا ورکړې ده لهذا دغه ټلیفونان قدم خپل کوچنیان ته مه ورکړئ یو بل یې ورځپاڼې نقل کړي دي
د جنوبي افریقا د علماو یو غټ مجلس یو کتاب لیکلی دی اسلام اینڈ ټیوینیجل په نامه باندې. په دې کې یو پروګرام دی هغه دا چې ښځه باید بربنډه شي.